السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو، نن یو داسې نسخه ده چې دا د هر کور ضرورت ده. اکثر چې کوم بیچارهګان بهر هېواد کې ول، دوی په ډېر اصرار باندې چې سوزاک یو داسې مرض دی چې دا عمري نه دفع کېږي، یعنې کې ورکېږي نه. او اکثر دې دوایانې په خارج هېوادو کې قیمت او بل میلاویږي نه، داسې بوټي چې هغلته لاسرسی څوک نشي لرلی، یا یې دې لپاره داسې ستنې استعمالېږي په ډاکټري کې چې هغه ګردو باندې ضرر لري، قوي ستنې انټي بایوټیک چې هغه وروسته بیا یعنې کې داسې چې دغې ډېره وارد جګر باندې که نارینه ته لږ جنسي کمزورتیا، ښځینه ګردې، هر رقم علایم دې کره پیدا کېدلی شي. زه تاسو ته نن بې ضرره علاج ښیم، دا ملګرو سره شیر کوي، د الله رضا لپاره زه علاج ته ښیمه چې هغه غرونه خویندې سوزاک لري، د مثانې چرک لري، بعض اوقات د ګردو درد لري، هغه نه علاوه که چا خوله خوړنېږي، که پام دی سپینې پولې کړي، هغه ته هم دا کار کوي. د چا د معدې ګرمي وي هغه ته هم کار کوي، د جګر ګرمي هغې ته هم دا کار کوي. ما کوشش ده تاسو اسانه توګه باندې زه پوه کړم او دعا وکړئ، او هغسې علاج چې تاسو یې په خپله وکړئ، نه داسې شی تاسو ته وښیم چې تاسو یې ما ته رسئ، نه، په خپله یې تیاره کړئ انشاءالله. او دا ما سره موجود نه وي ځکه درته ښیم، دا مې ځکه داسې علاج ښودلی چې تاسو یې په خپله اسانه توګه باندې خپل کور کې دا اجزاوې تاسو سره موجود وي، اکثر و بیشتر جوړې کړئ، استعمال یې کړئ، ټول عمر به دعا کوئ. اولین چې دې کې اجزا دي، دا ارک ګلاب ورته وایي، د ارک د دې ته وایي چې یعنې کې یو د ګلاب خولۍ ته هم ویلی شي، دا د ګلاب خولۍ یعنې کې په اور باندې بعض اوقات جوش ورکوي، سړی یې باسي. دا تاسو 1 لیټر واخلئ، دا 1 لیټر بوتل ده تقریبا. او که چېرته بیا ډېر ملګري د ارک ګلاب ورته نه میلاویږي، بیا 1 لیټر اوبه راواخلئ، 1 لیټر اوبه په هغه کې د تقریبا 80 ګرامه خشک ګلاب، او که خشک ګلاب نه وي نو چېرته تازه ګلاب راوشکوئ، سوري ته یې واچوئ چې وچ سو، مغه ګلاب را واخلئ او 1 لیټر اوبو کې واچوئ، 4 ساعته یې کېدی تیار لمر ته. لمر نه بعد بیا 15-20 منټه راواخلئ، په اور باندې کېدی چې کله 15-20 منټه ووتل، هغه نه بعد به یې راواخلئ، په ټوټه به یې چان کړئ، دا ګلاب پاڼې ته ایسته خطا کړئ، دا اوبه یې پاکې راواخلئ تاسو. او که تیار داسې هر کې ګلاب وي نو دغه 1 لیټر هر کې ګلاب راواخلئ. مقصد مې دا ستاسو پوه شي پې دا اوبه به راواخلئ، د هر ګلاب وي، او که تاسو هغه خپلې اوبه چې جوړې کوم طریقه هغه راواخلئ، صحیح ده، 1 لیټر اوبه نو دې کې به 13 ګرامه زیره واچوئ، دا عام وریځو ته یې اچوو، سپینه زیره یي خو سفید زیره ورته خو خړ رنګ کې 13 ګرامه زیره، 20 ګرامه داسې روغ کورکمن، ټکېدلی به نه اخلئ، روغ به اخلئ، 20 ګرامه چې کورکمن، او دې ته زنج وایي، دا شی ضروري ده، پټکری هم ورته وایي، زنج هم ورته وایي، دا نایانو سره بعض اوقات په ګیره باندې وهي تروش غوندي. دا تاسو باید 50 ګرامه واخلئ. او خشک دڼیا چې دا دې کې 20 ګرامه ده، او وړکی لاچي دا کتلی سي، دا یل ورته وړکي لاچي چیکې سي اچو، دا 13 ګرامه لاچي، صحیح سو. تاسو به زنج خالي دې کې پاوډر کې، بل شی به نه پاوډر کوئ، بس دا ټول اجزاوې به راواخلئ، لکه کورکمن، زیره او لاچي، او انا بعد چې دا خشک دنیا او دا پټکری زنج، دې هر کې ګلاب کې به تاسو واچئ، یا د ګلاب اوبه چې تاسو هغه کړي دي په دې کې به تاسو واچوئ، دا به 4 ساعته همداسې خیشته ایښي، صحیح ده. انا بعد چې تاسو راواخیستل 4 ساعته به دا تاسو خیشته کړئ، دې کې به ساده اوبه 1.5 لیټر ساده اوبه، 1.5 لیټر، صرف 1.5 لیټر، یعنې کې 1.5 لیټر درته ښیم، ښه ډېر ملګري بیا نه پوهېږي. دې کې به 1.5 لیټر اوبه نورې ور واچوئ، دغه شیان چې تاسو پکې خیشته کړي ساده اوبه به پکې ور واچوئ، او په اور باندې به یې کېدي 15 نه تر 20 منټه به یې اور باندې کراره پخوئ، صحیح ده. انا بعد به یې راواخلئ، کې به یې یخ سو په ټوټه باندې به یې غلبېل کړئ، چې په ټوټه باندې غلبېل کړه، دا مواد به ټول تیسته خطا کړئ، چې ټوټه کې پاتې سي، هغه به ایسته ضایع کړئ. دا اوبه به یې راواخلئ، داسې بوتل کې مچوو، او که سټیل دیګي کې هم کېښودم، تاسو خپله خوښه ده. روزانه سهار نیمې پیالې نه لږ کم، هغه که پام دې کړی چې پیاله چې کومه وي هغې 3 حصه 2 برخې خالي او لږ اوبه به پکې راخلئ، لکه 3 برخه به اوبه راخلئ. سهار هم په نهاره چښکئ او ماښام هم په نهاره چښکئ، څنګه هم چې هغه وچکه بیا یې ساده اوبو 1 ګیلاس پسې شاته نه چښکئ، بس سهار او ماښام په نهاره. دا د سوزاک لپاره، دې نه علاوه د معدې ګرمي لپاره، چا چې فشار جګېږي د ګرمي وجې نه هغه لپاره، انا علاوه جګر یې ضعیفه وي د هغې لپاره، انا علاوه مثانه یا ګردو کې زخمونه وي خدای نخواسته هغې ته هم دا کار کوي. دا یعنې کې دې نور هم فواید دي، زه ځکه تاسو ته هر علاج د الله رضا لپاره پاک او شفاف ښیم. دې نه علاوه د بواسیرو دا کتلی شي دوا بالکل مکمل جوړه ده، او دې مکمل نسخه ما ورښودلې تاسو ته، انشاءالله دا خوني، بادي، تکمهي 3 وړو بواسیرو ته کار کوي که د الله رضا وه.
او دې نه علاوه هغه ورونه خويندې د بواسیر دوا استعمالول چې دا نقصان موجود ده چې د چا خېټه کې اکثر ګیس وي ډکه میتاز کې بلغم ریشه غوندې راځي او خېټه هر وخت مثال بعض وخت اوازونه کوي بعض وخت لوبیا غټه غوخه مرچ مساله استعمال کی ډکو میتاز جیم سوخت کوي بعض وخت او خېټه کې ګیس لري دام د بواسیر یو علایم ده. نو دوستانو دا سما تاسو ته سوزاک مکمل نسخه خودله دا ان شاء الله تیار کړئ. د سوزاک لپاره علاج ده د نور سما سره علایم خو د دل لپاره علاج ده. د ما کوشش وي تاسو ته بالخصوص د الله رضا لپاره او دا ما سره موجود نه ده دا نسخه دا نه زه په تجارت دا تاسو باید خپل تیار کړئ. دا بالخصوص چې څوک مسافر دي ډاکټران ته لاسرسي نشي کولای یا بوټي ورته ته نشي ملاوي په اسانه توګه باندې یا دوايانې کړي ستړي سوي علاج نه شي دا تاسو یو ور جوړه کړئ ان شاء الله 2 میاشتو پورې دا استعمال کړئ 3 پورې استعمالولای شي ضرر نه لري کله الله رضا وا دا مکمل یعنی کې علاج ده. دین علاوه چې هر یو مریض د منګ دواخانه سره رابطه کوي دوا لپاره باید ورځ مخکې تاسو د خبره د انصاف کوم تاسو خپل عمر علایم یا په واتس اپ باندې موږ ته میسج پرې دی یا ټلیفون وکړئ کله تاسو علاج معالجه موږ سره تاسو دوا کولای شو تاسو ته ورځ ټیم درکو تاسو راتللی شئ. اکثر دا سرونه خويندې هغه موږ ته وایي نه چې تاسو یعنی کې کوم مرض لري یا کوم نه لري نو د هغوی که علاج کیږي یا نه کیږي موږ ته راسي نو بیا بیچارهګان په عذاب وي د هغوی هم ټایم ضایع وي د موږ هم نو باید که تاسو راځئ موږ ته زنګ ووهئ خپل مریضي موږ سره شیر کوي چې تاسو تداوي موږ سره کیږي تاسو ته ان شاء الله وایي چې په دې ورځ په دې ټیم باندې راسي او که نه کیږي تاسو ته ښه غوندې مشوره درکولی شو دې کې تاسو ګټه د موږ هېڅ ګټه نشته ده او زه د داسې دواخانو والا نه یم چې راځي د کمپنۍ دوایانې ایښي بس ورکوه ښه کیږي او که نه کیږي وړي دی نه خپل خوانه پوره کوشش ایمانداري سره کوو نور شفا الله ورکوونکی دی. هر انسان دې پورې پړ دی چې هغه ایمانداري سره اخلاص سره پوره یعنی کې کوشش وکړي انا بعد شفا صرف الله سره چې انسان خکېږي یا نه خکېږي نو انسان باید چې خو کوشش وکړي ایمانداري سره. نو دوستانو دا خپل تاسو تیار کړئ چې زک لپاره دینه ښه نقصان نشته لوی راتم سپارم. السلام علیکم.